د فرهنګي میلې ترڅنګ د خټا وریژو دودیزو خوړو ته پڼ ناست ځوانان چې چارواکي هم بدرګه دي. د نوي کال د اولې ورځې پیل ته خوست کې ترتیبات له نورو کلونو په متفاوت شکل جوړ شوي. له مشاعرې ورهاخوا د محلي سندرو خبرو او د لوی پکتیا د مشهورو خوړو ډنډکي تلبرونه یې د زاړه کلتوري پیر هغه نمونې دي چې د هیواد لر او بر کې کمساري بلل کېږي. مخکې تاریخ و د هغې وریجو مطلب د دا به پخولې دا به چې کله تیار شي ولته به کاټ وي ته چوله او پیزای به په پرېتو دا وریجې به یې ته ویرړولې بیا به داسې هغه ګوپې کې جوړولې کولې به مطلب اوس خو اکثره د هغه پیلوي وریجې دي ترخې وریجې دي ازبکي وریجې دي ګجارو ممیزو مطلب دا وریجې ډېرې پخوي دا څه اوس نه پخوي که نه تاریخي ارزښت خو دا موږ تاسې پلور نیکو وخت مطلب دا خوراک و هغه یې خوړل چخل مطلب وریجې غوړي مستې غوړي کرت غوړي دا به هر شی وي تکړل که نه. محمد جلال حقیقت راته د فرهنګي میلو د ارزښت ترڅنګ وریجې او اصیل غوړي لږ تشریح کړل. مې وریجې چې په خوست کې مې وریجې ورته وایي او دا پسنای خلک ډنډکای بولي دا د پښتنو هغه اصیل خوراک دی چې د ډېر پخوا پیړۍ را په دې خوا په خوست کې خاصتا ځانګړي په خوست کې مروج دي او رواج لري او دا هغه شی دی چې د خوست که درانه میلمانه چې چا میلمانه شي د هغوی د عزت د درناوي دپاره دغه د مې وریجې ورته پخوي. که له مې وریجو خبره محلي سندرو ته راواړو نو په محلي اصطلاح لغات د پښتو ادب هغه ځوابي سندرې دي چې ویونکي یې د لوی پکتیا په کچه د ګوتو شمار ته راغلي خو په عمر پاخه ډېر مینوال لري. اخترګل وفا هم هغه ډلو کسانو کې دی چې کلونه مخکې فرهنګي میلو کې اشتراک کړی. دی یې له نورو میلو سره پر ښکاره توپیرونو ښه پوه شوی. خوشبختانه چې دغه نوي صدي راونهدو او په دغه کې خټا وریجې چې دغه موږ د خوست خلکو یو ښه د میلمه پالنې په خاطر دغه پخوو موږ دغه یو نوی مراسم و بیا په دغه کې کنسرت وشولو په پخوا دغه انقلاب نه مخکې انقلاب په وخت کې بیخي ډېر دودې لرلو خیر ده چې چرته څو کلونه په پاسته بیا دغه ورځې منځلوړلې شاید د دوه کاله مخکې منځل شوي خو دومره مراسم نه وي منځل شوي او سخت ښکلې بیخي د مراسم داسې یو نوې بڼه لرله او چې دلته یوه مېلمستیا هم ورکړله اطلاعاتو کلتور نه مننه کوه چې دی په دغه مراسمو کې نه ستړېدونکې هلې ځلې کړي. د نوروز یا نوي کال اوله ورځ په ټول هیواد سربیره د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونه هر کال په بېلابېلو بڼو نمانځي. له همدې کبله ده چې د هر قوم او قبیلې خلک پکې د خپلو دودونو ښکارندویي کوي. ماشومانو له شور او ځواک خوندي نه وې. ډلې ښځو نجونو او ماشومانو به په زیارتونو کې دیګونه باندې کړي وو او د نوي کال پیل به یې له بېشماره هیلو سره له همدې ځایه کوو. خو وروستیو کې د پښتني عرف دا تلونکی دود ورو ورو مخ په ډوبېدو دی. اوس په زیارتونو کې تر ډېره هیڅوک هم نه وي. جګړو او وژنو د نوي کال په ورځو کې د میلو دا غدۍ لا پسې کمرنګه کړې ده.